الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز محترمو یورور پختنه کړې ده چې که څوک د روژې په دوران کې د خپلې میرمنې سره لوبې کوي او یا حیا دې وي د هغې نه مچه اخلي ښکل کوي یې، د دې حکم څه دی؟ آیا روژه په دې باندې فاسدیږي یا مکروه کیږي که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمو، د روژې په دوران کې د خپلې میرمنې سره لوبې کول، بازۍ کول یا د هغې څخه مچه اخیستل، ښکل کول، نو که چیرې په دغه حالاتو کې د جماع یعنی د کوروالي یا هم د انزال ویره وي چې انزال بسې په دې عمل باندې، په دې کار باندې، نو بیا دغه لوبې او یا دغه مچه مکروه ده. او که چیرې د جماع یا کوروالي یا انزال ویره نه وي، نو بیا که یې مچ کې، ښکلې کې یا لوبې ورسره کوي، څه پروا نه لري. بدایع الصنایع جلد دویم صفحه 209، البحر الرائق جلد دویم صفحه 491. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.